مجي ډېر خوشحال اوسنۍ ښځې روانېږي چې ځي او سرونه غوړ کړي دا بچوله خوشحالېږي چې ځي او چې د کور کار شي نو خیرې وزارونه کوي او وایي زمونږ دا قسمت تر وخت جنګونه کوي او سر اوچت کړي په دیوال او ګاونډۍ ته وایي او د ګل بیبي د زوی کېدنه د سبا له به ځو او خبره شیم سبا نه بله ورځ به راځي عمرې له تلې بله ورځ خپل ماما له به ځو او پرون نه بله ورځ مور مې ټلیفون کړی و چې شم اوزګاره بیا د هغې مشغولا له به ځو او زما د ترور د لور د سره غره تره زوی نه زما د ترور د لور د سره غره تره زوی نه مرسۍ مړ دی د هغې غریب دواله به او وجود مې درد کوي پوهېږم چې تعویض دی په ما وجود مې درد کوي پوهېږم چې تعویض دی په ما ډېر مشهور په سلیم خان کې دی مولا له به ځو او هسې په خوله وایو چې غم او ښادۍ تنګ کړو منګه بانې جوړو سوچ کوو چا خواله او چا له به ځو نو بیا ګاونډۍ ته وایي په کور کې بندیوانه یم او ښځې خو ګرځي د ټول وطن سیلونه کوي هغه وایي چې خواښې مې هغه دا ورته وایي چې خواښې مې یوه مې خواښې ده چې هر وخت کې ګورېږي راته بله اندرور مې ده په کور کې چې قارېږي راته او خاوند د هغوی د خولې سړی دی غوسه کېږي راته او یو مې وړوکی شان لیور دی رانېغېږي راته نو خوراک وبس دی چې په کور کې تنګه شوې یم او مساله خورم زه خو ښایسته هم بدرنګه شوې یم بیا ورته وایي هغه پلانکی چې نو خاوند یې په موټر سایکل ګرځوي په 40 زره یې اخیستی دی په خپل یې ګرځوي خپلو زامنو له اخیستی په سایکل یې ګرځوي او سم د دنیا سیلونه وکړه مکمل یې ګرځوي نو موږ بدقسمته خو د یو بل خدمتونه کوو چې یو روټۍ م پخوو نور هم بلا کارونه کوم او بیا ورته وایي چې موږ خو خاوند چېرته تخبیو نه مردان ته بوتلو نه نوخار ته بوتلو نه ګجو خان ته شړشم ګل شوي دي په للمه کې شړشم ګل شوي دي په للمه نه میخان ته بوتلو او نه چارسدې ته بوتلو نه ناګومان ته خو نو خواښې ته نور د سړیتوب اړو نظر نه کوم او باقي نور قدر او عزت د خپل لیور نه کوم نو هغې ته بیا وایي چې خواښې دې مړه اندرور دې نشته بختوری ته زه پټ بابا ته ځان له څومره زړوری ته لیور دې بلکل ځان نه سمه جادوګری ته او ډېره هوښیاره یې درسه نه خبره یې ته نو ما ته څه چل وښایه زه چې دا کارونه کوم او چې د غرمې پورې پرته یم خوبونه کوم نو هغه ګاونډی ورته چل ښایي چې په چای مه راتړه هېڅ د چا پروا مه کوه په چای مه هېڅ د چا پروا مه کوه په کور کې خپل کار کوه یو څه نه سیوا مه کوه او هغې ته وایه چې د قدر د لالا مه کوه نو ځان تې خفه که یو روزګار ورسره بیا مه کوه نو چې څه ویم هغه کار کوي ما ویرولی دی سم او ما ورته مخکې نه دا خپل ایمان ښودلی دی سم او ګوته په خوله شومه دې ښځو ته چې دا څه کوئ بورقې په سر مو کړلې وایم چې بیا څه کوئ خپل ځان ته وګورئ قلاره شي دنیا څه کوئ شیرین کوټي او ګجو خان او پټ بابا څه کوئ نو د مرګ لایق دی خاوند چې پټ بابا له راځي او ناصره ډېر زیات خفه کېږم جړه ما له راځي